ورته ووایه چې حق راغی او باطل له منځه لاړ، یقینا چې باطل له منځه تلونکی دی. آیا صوفیا د دنیا د سترو تاریخي آثارو څخه دی. د عثماني خلافت په دوره کې سلطان محمد فاتح په کال 1453 کې کله چې قسطنطنیه یعنی اوسنی استنبول ونیوه، آیا صوفیا یې په مسجد بدل کړ. خو په کال 1911 کې تامس ویټمور چې د امریکا د بیزنټین انسټیټیوټ مؤسس یا بنسټګر و، استانبول ته د یو سفر په مهال د مصطفی کمال اتاتورک څخه اجازه واخیسته ترڅو آیا صوفیا د موزاییکو څخه د پلاستر لرې کېدل وڅاري او په موزیم یې بدل کړي. لکه څرنګه چې ټولو ته معلومه ده مصطفی کمال اتاتورک د اسلام یو ستر او سرسخت دشمن و. د 1922 په یو کتاب آیا صوفیا کې لیکلي آیا صوفیا یو مسجد و. په کومه ورځ چې مال اتاتورک سره خبرې وکړې، سبا سحر په دروازه د اتاتورک په خپلو لاسو لیکل شوي یوې نښې باندې لیکلي وو موزیم موږ د ترمیم لپاره بند کړی. ځینې ترکان وایي چې اتاتورک په 1930 کال کې کله چې د ترکیې جمهوریت اعلان کړ اراده لرله چې دا مسجد په موزیم بدل کړي. خو په کال 1935 کې سره د خپلو وزیرانو یو فرمان صادر کړ ترڅو آیا صوفیا مسجد په موزیم بدل شي. په دې تیرو څو کلونو کې ترکانو له حکومت وغوښتل ترڅو دا میوزیم یو ځل بیا مسجد شي، د خپل اسلامي تاریخ او د عثماني خلافت د میراث قدر وشي. هغه چې محکمې اجازه ورکړه او له دې وروسته به پکې لله الحمد لمونځ کېږي. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. یعنی دوی د خولې په کوکو سره غواړي چې د الله نور او رڼا ووژني، له منځه یوسي، او الله اراده لري او خوښه ګڼي چې د خپل نور تید کی خور کی. ولو کره الکافرون، که څه هم د کفارو بدی سي، کفارو باندې به بد لګي، خو الله تعالی به د نور هر ځای ته رسوي. دا د 15 کال وروسته یو ځل بیا